دې ترویه کې علما لیکلي مستحب دا دي چې د 4 رکعاتو په دې منځ کې دومره انسان کینی چې څومره وخت په 4 رکعاتو لګېدلی دی کم از کم چې دونه پکې کینی او مقتدیان نه وضو کینی کنزل درته کوي بیا په خبره به مونږ دین پخوا نه داسې غلط هم دا خلک لګیا کړي دي بس په تیزه تیزه به یو ځل ووایي یا ساتي دا مسله مورئ چې د 4 تراویحو وروستو خاص اذکار په روایت کې نشته چې کوم ته به څه وي دا سره په حدیث کې راغلي نه دي کوم پکار دی چې کوم تا ته غوره ښکاري بهتر دی فقهاو چې کوم لیکلي دا په احادیث کې نه دي راغلي البته دومره دا چې هغوی عام طور سره کتلي چې د دې ذکر فضیلت ډېر دی نو دلته ویل پکار دي نو زموږ څوک علما هغه ترجیحي طور پر چې درېیمه کلمه دې ویلی شي فضیلت یې ډېر دی حکیم علمت تعمیر رحم الله فرمایي زه خپله دغه ټایم کې نو درود ویم درود هم ډېر فضیلت دی نو چا چې کوم ذکر وکړو چا چې کوم ذکر وکړو کولی شي خو اجتماعي په تیز اواز په یو اواز سره دا دین کې نشته داسې به نه کوي ځان سره وایي ځینې ځینې کې خو سم چې 4 رکعات وشي سم جومات شړه کوي دا شی نشته ځان سره زړه کې وایه او کوم ذکر چې تاله ښه درځي په دغه وخت کې او ډېر ثواب یې چې کوم دې وکړو کولی شي او زمونږ پخوانو داسې را بلد دي بس یو طریقه را روانه ده چا دې ته نه څوک ګوري چې دا صحیح ده او که غلطه ده